السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حوایجو د پوره کولو دپاره د عبدالله بن زبیر رضی څخه روایت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت کی وایي من جعل یاسین، که څوک سورت یاسین د یو حاجت دپاره ووایي الله جل جلاله بیا هغه حاجت ورپوره کړي. او دغه رنګه وایي امام یوسف النبهانی رحمت الله علیه وایي که د سهار د لمانځه بعد سورت یاسین شریف 4 واره سړی ووایي د قضای حاجت د پوره کولو دپاره سړی حاجت پوره سي، سړی ضرورت پوره سي، سړی مشکل لري. طریقه یې دا ډول ده چې سورت یاسین باندې شروع کړي، یاسین دا د یاسین لفظ 7 واره ووایي، یاسین یاسین 7 واره یې پوره کړي. نو کوم وخت چې دغه آیات ته ورسېدی ذلک تقدیر العزیز العلیم 14 واره دا مکرر کړي. او واذا وصلت الى قوله تعالى، و دې آیات چې بیا راورسېږي سلام قولا من رب الرحیم دا بیا 7 واره ووایي. او چې و دې آیات ته راورسېږي اولیس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو خلاق العلیم دا 12 واره ووایي. بیا سورت یاسین ختم سو، الحمدلله شریفه 1 واره ووایي. بیا دغه دعا وکړي بسم الله الرحمن الرحیم 1 واره ووایي. نو بیا خپل حاجت او خپل خواست د الله جل جلاله څخه وغواړي، الله جل جلاله بیا هغه ضرورت او هغه حاجت ورپوره کړي. او دغه رنګه د بعضو علما کرامو څخه راغلي دي چې وایي که سړی 12,000 واره بسم الله الرحمن الرحیم تلاوت کړي، د هر 1000 وار چې پوره سي بیا 2 رکعته لمونځ وکړي. د هغه څخه بعد بیا خپل حاجت وغواړي، بیا 1000 واره بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، بیا 2 رکعته لمونځ وکړي. نو بیا هغه دعا وکړي، خپل حاجت الله جل جلاله څخه وغواړي، الله جل جلاله بیا ورپوره کړي. او دغه رنګه د مقاتل بن حبان څخه روایت دی، هغه که څوک حاجت لري دغه دعا دي 100 واره ووایي وروسته د سهار د لمانځه څخه، وروسته د سهار د لمانځه څخه چې له چا سره خبرې نه وي کړي نو حاجت پرې پوره سي. که حاجت نه سو پوره فلیا لعن مقاتلا، بیا دې پر ما لعنت ووایي، خو په ناروا کې دې نه استعمالوي او په ناروا کې قبلېږي هم نه. هغه دغه دعا ده چې 100 واره ویل کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم یا حی یا قیوم یا حلیم یا قدیم یا دائم یا فرد یا وتر یا احد یا صمد سعادة الدارین 444 دې ته مفصل وضاحت ورکړی ده. سعادة الدارین فی الصلاة علی سید الکونین د یوسف بن اسماعیل النبهانی رحمت الله علیه کتاب دی. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه یو لمونځ روایت شوی دی. انس راته مبارک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته وویل ایا داسې دعا نه در وښیم هغه سره ستا مشکلات ختم سي. توضأ اودس وکړه، 2 رکعته لمونځ وکړه او ثنا ووایه، د الله جل جلاله حمد ووایه او درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایه، ځان دپاره مغفرت وغواړه او للمؤمنین او المؤمنات مؤمنانو ته هم دعا او مغفرت وغواړه، ځان ته هم وغواړه. بیا دا دعا وکړه الله جل جلاله به دې حاجت پوره کړي. ترغیب الترهیب جلد اول صفحه 400 دعا انشاءالله الرحمن زه په لیکای باندې هم در استومه چې هغه داسې دعا ده. اللهم انك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا اله الا هو العلي العظيم لا اله الا هو الحليم الكريم سبحان رب السماوات سبحان الله رب السماوات 7 ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم كاشف الغم ومفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمني في حاجتي
فارحمني بحاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.